بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ګرانو وروڼو او خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې انشاءالله ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله کوم چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او نورو سره شریک کړئ. دې کې انشاءالله خیر ده. یو ورور خوب یې لیدلی ده، اورو یې په درې بجې وې شاوخوا خپل ځان مې په خوب کې لید چې زه خپله مړ سوی یم، په کفن کې پېچلی یم او داسې دا زما شکل داسې کوچنی سوی لکه یو چا په غېږ کې داسې کوچنی لکه یو چا چې کوچنی مړی په غېږ کې، نو داسې خوب مې لیدلی و. د شپې د 3 بجې شاوخوا مې خپل ځان مې لیدی په مړي په حالت کې چې په کفن کې مې پېچلی یم چې دا څه تعبیر لري. نو دا ورور خوب یې لیدلی خپل ځان یې په کفن کې لیدلی ده، په کفن کې پېچل شوی ده، وړکی شوی ده ډېر. نو دا ښه تعبیر هم لري، ښه تعبیر یې په توبه باندې کېږي، په توبه باندې، ځکه کفن سپین ده او سپینوالی په توبه باندې په پاکي باندې تعبیر کېږي. نو په دې باندې هم تعبیر کېږي که ځان دې مکمل پټ لیدلي، پټ بیخي په کفن کې وړکی شوی، نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي که څه مالونه در سره دي یا څه د مال د لاسته راوړلو کوشش کوي څه هغه صحیح نه دي، یا د سود دي، قرض یې ورکړی چاته، یا داسې نور شبهه ده د حرام، نو کوشش وکړه څه هغه مالونه نه ځان وساتي. نو دا په توبه باندې تعبیر کېږي. که څه مسایل مالي وي، څه مشکلات مالي وي، نو هغه مسایلو کې انشاءالله اصلاح راځي، اصلاح دې راوستی. نور هم کوشش وکړه څه الله توفیق درکړي څه هغه مسایل اصلاح شي، د مالي مسایل دې صفا شي، حرام او سود او دا مسایل پکې نه وي. والله تعالی اعلم.